بس کسان تپوس کېږي زکات چې په موږ لازم شو نو زکات په څنګه ورکوو؟ یک مشت پې ورکوو، ټول به په یو ځل ورکړي، که میاشت پې ورکړي، که بله میاشت یې ورکولی شي، څنګه طریقې سره ورکولی شي؟ بهتره طریقه خو دا ده چې انسان په کومه ورځ باندې د زکات حساب وکړي او د سره پیسې موجود وي او دی په دغه ورځ باندې ورکولی شي، نو ډېره بهتره ده. زکات دا یاد لرئ، هر نیک کار اجر هم لري، خو چې هغه صحیح طریقې سره نه کې نو هغه بوج هم وي او هغه عذاب هم وي. نو دې وجې نه که زکات دې صحیح ورنکو یا در باندې پاتې شو، ستا بچي بې چېرته د دې خیال ساتي، هغه خو خپل ځان له تقسیم کوي او نه په هغوی باندې وروسته درته مسله بیانون، نه پې دا لازم دي چې ستا زکاتونه ورکړي، په بچو باندې لازم نه دي چې ستا زکاتونه بیا ورکوي، دا خو د هغوی مال شو، هغوی به خپل زکات بیا کال پس ورکوي یا مثلا خپل حساب سره، ستا زکاتونه په هغوی باندې لازم نه دي چې وصیت دې نه کړی او دا شان عزتمندو یا په خپل عمر دې نه ورکړی. نو ولې ځان له کارونه ګورې؟ مرګ هره شپه راځي، څوک چا سبا راپاڅېدو چا بېګا نه دی لیدلی، څوک بېګا لیدلی دی هغه سبا نه دی لیدلی، چا نن لیدلی هغه سبا نه دی. نو دې وجې نه ځان له کار مه ګوره، فرایضو نه ځان زر تر زره سبق دوش کوه، ځان فارغوه، زر زر دا فریضه سرانجام کوه. نو زر کو بالفرض یو انسان دی حساب کتاب یې وکړو خو لا پیسې ورسره نشته، لږې لږې پیسې راځي زکات کې ورکوي، خیر دی یو میاشت کې پوره ورکړه، بزرګه میاشت کې ورکړه، زه پاتې شو بله میاشت کې ورکړه، زه ډېر زیات درنه لیټ شو کم از کم د دې کال کې خو ورکړه چې د بل کال زکات ته خو ونوځي که نه، څومره چې لیټ کې هغونه به ګناهګارېږي، خو چې بیا ادا کړي نو ګناه به دې ختمېږي. نو عزتمندو بیا انسان ته ګرانې، بلکې بهتره طریقه دا ده چې هره میاشت کې ایډوانس لږ لږ زکات ورکوه، یو ځل باندې ځان باندې ډب کوم بیا به درته ورکول ګراني. نو دې طریقې سره عزتمندو د بل کال نه مخکې ورکول پکار دي چې بیا درته لانجه نه شي. دا ضروري مسایل دي عزتمندو، دې ته خیال کول. بعض کسان هغه زکات ورکوي، هغه بل کلي ته زکات دي یا بل ښار ته زکات دي، نو بهتره طریقه دا ده چې خپلو عزیزانو رشته دارانو او کوم ملک کې چې وي هغې له زکات ورکړه. خو که نور ځایونو کې ضرورت ډېر دی یا ستا رشته داران بل ځای کې یا بل ځای کې ضرورت ډېر زیات دی مدرسه کې او دغه رنګې نورو ځایونو کې، نو اوس ته زکات کېږي. نو دا یاد لري عزتمندو چې کله سړی یو بل ملک ته زکات کېږي نو په هغې باندې خرچه راځي، پیسې چې ته لېږي ډراپ لېږي، نو که په بینک کې لېږي بینک هم تا نه پیسې لي، دغه رنګې مثلا که په ټي سی ایس یې لېږي هغوی هم تا نه پیسې لي، او منی اډر والا مختلف اکاؤنٹس والا هغه تا نه کټینګ کوي، ځکه تا له سروس درکوي، تا له خدمت فراهم کوي، ستا خدمت کوي، تا له پیسې یو ځینې هونډۍ والا تا له پیسې د بل ځینې پیسې وړي، تا نه د هغې خپله خرچه دي. نو سروس چارجز حق الخدمت د پیسو د وړلو خدمت اغوستل دا جایز دی، خو معلوم پکار وي چې دومره دومره به درنه اخلم. خو اوس مسله پکې دا ده چې مثلا 1 लाख روپۍ ته لېږي نو هغه دنه مثلا 2000 روپۍ کټ کوي یا 1000 کټ کوي، د مختلفو کمپنیانو مختلف ریټس وي، ریټونه وي، مختلف طریقې کار وي، د هغې مطابق هغه تا نه هغه حساب سره پیسې کټ کوي. مثلا 1 लाख کې څوک 1000 کټ کوي، څوک 500 کټ کوي، څوک 2000، څوک 3000، څوک 5000، چې څومره ځای وي، مسافت وي، علاقې مختلفې لارې مختلف ریټونه وي. نو اوس یو سړي ته زکات لګي، مثلا مدرسې ته زکات راولېږل یا یو غریب له زکات راولېږل، هغه ته بینک نه وصول کا، نو هغه چې کله 1 लाख روپۍ وصولوي نو هغه له 1 लाख نه ورکوي، هغه کټوتي دې کېږي، هغه سروس هغه دې کټ. نو مثلا هغه ته 95,000 روپۍ میلاو شوي یا 50,000 تا لېږلي هغه ته 45,000 میلاو شوي، داسې نور مثالونه چې هر څومره چا څه وي، خو کټینګ وشو. نو اوس چې کوم سړي زکات را لېږلی د هغه به څومره زکات ادا کېږي، دا مسله ده. بل وکړي سړی زکات هم ورکوي، هغه زکات طریقې کار باندې نه پوهېږي، ګناهګار پاتې شي. قیامت ورځ تا زکات کم ورکړی چې ما خو پوره 1 लाख لېږلی وي، خو چې لېږلي 1 लाख وي خو چې سړي ته ورسېدې نو بیا 50,000 ته جوړې شوي وي، دې ته ګوره که. نو مطلب د خبرې دا دی چې کوم سړی زکات را لېږي خرچه په هغه باندې ده، خرچه په هغه باندې الله دې. نو دی وجه یا مثلا که داسې اکاؤنټ وي هغې ته ته ډایرکټ ټرانسفر کړي 1 लाख روپۍ او هغه فایلر وي، نو
بس هغه نه به کټوتی نه کیږي. نو که هغه ته واپس وتلو ټایم کې پوره میلاو شوي نو د دې وجې نه بس بیا ستا 1 لک روپۍ زکات ادا شو. دا به د هغه سره کنفرم کې د هغه نه به معلومات کې چې بچی دا پیسې ته په څه باندې وباسي، یا بس د شک نه خبره وباسه هغه سروس چارجز ته د خپل جب نه ورکړه. چې سړی و چې دا خو ډېر زکاتونه ورکومه ما باندې ډېر راځي، نو بیا داسې چلو کړه چې هلته یو کس له ورکړه د هغه یو وکیل دی چې ستا وکیل نه مې پیسې ورکړې، نور ورور ستا خپله خوښه ده اوس یې ځان له هلته وړې او که دلته یې وړې دا د خپل کار دی. داسې چلن کولی شي. مثلا دوبۍ کې یو سړی زکات ورکوي نو او دلته رالیږي نو ستا یو ملګري له دې هلته ورکړي 1 لاک، نو ته چې ورته اجازت ورکړي چې هغه له یې ورکړه نو هغه له چې څنګه 1 لاک ورکړې بس هغه 1 لاک روپۍ زکات ادا شو. اوس دا ملګری تا له دا لک روپۍ رالیږي نو دا خو ته په خپله باندې اوس مې رالیږه که نه، نو چې تی په خپله ځان نه راوړي دا خرچه بیا په تا باندې د هغه زکات ادا شو. خو که هغې رالیږي هغه خپل چارجز ورکوي، هغه پیسې به هغه ډراپ خرچه به هغه کوي دې طریقې سره. دې وجې نه موږ له بعضې کسان زکات پیسې راوړي دي ایزي پیسه کې، ایزي پیسه کې کله بعضې اکاونټونو ته چې ته لېږي کټینګ کوي. نو موږ مدرسې چې کوم ایزي پیسه اکاونټ دی جاس کیش دی نو موږ دلته دکاندار ته ویلي چې خیر دی موږ به تا له دې باندې بل داخلو بل سی به داخلو موږ له پوره پیسې راکوو. نو هغه موږ له بیلونه راکړي موږ د هغه بل پرې داخل کړو هغه موږ له پوره پیسې راکړي. نو ما هغه تپوس کړي چې ته ولې داسې کوې دې لږو روپو لپاره ته دا خو لږ کټینګ کېږي 10 روپۍ 15 روپۍ. موږ ویل دا بعضې کسانو زکات رالېږلی نو چې 15 روپۍ کمې شي نو موږ خو د خپل جب نه بعد نه شو اچولی زه 15 به واچوم یو سړي ډېرې پیسې رالېږلي نو زه خو د ځان نه پکې هغه ډېرې نه شم اچولی. نو دې وجې نه موږ تاته وایو چې موږ له پوره پیسې یا بینک ته موږ لږې لږې راوباسو چې کټوتي پکې ونه شي چې د چا زکات 1 روپۍ پاتې شو د قیمت به بیا موږ ته وایي چې ما خو پوره پیسې رالېږلې وي ما ته څه پته وه چې ته نان فایلر او تا نه ټیکس کټ کېږي او پلانې کټ کېږي. نو د دې خبرو هم پکې زکات کې خیال ساتل پکار دي. دا یو اهم مسله ده. بل یو اهم مسله ده اولاد او رشتہ داری 2 قسمه ده. اولاد او رشتہ داری 2 قسمه ده. یو د انسان نسبی مور پلار وي، نسبی رونه خویندې وي، یعنی د خپل مور پلار نه پیدا حقیقي مور ته وایي نسبي مور ته وایي. نو دې ته زکات ورکول ناروا دي. بچی ته ورور له ورکولی شي، حقیقي مور پلار له زکات ورکول ناروا دي. حقیقي بچو له چې ستا نه پیدا دي او هغې له زکات ورکول ناروا دي. که غریبانان هم دي ته له زکات نشي نو څو له زکات نشي ورکولی. دویمه یو رشته ده د انسان هغه ته رضایي رشته وایي. د بویو رشته چې ورته ویلی کېږي، د خوا رشته چې ورته ویلی کېږي، وایي پلانۍ ښځې پلاني له خوا ورکړې ده. نو چې کومه ستا ښځه که ماشوم له خوا ورکي وایي پې وڅکي رضاعت دود پلای نو هغه ستا بچي شي. نو آیا دې بچو له یو رضایي ستا زوی دی غریب دی ته له زکات ورکولی شي که نه؟ یا مثلا یو هلک دی چا وله پۍ ورکړي دي هغه رضایي مور یې دا چا چې وله پۍ ورکړي هغه غریبه ده. دا سړی لاړې مالداره شو یتیم و خو الله وله مال ورکړو سبا مالداره شو رضایي مور ورته رایاده شوه زه خو پلانۍ ښځې پاللی یم ما له یې پۍ راکړي خو مور له خو زکات ورکول ناجایز دي چې دې ښځې له به زکات ورکول صحیح که نه؟ او د دې خاوند دی غریب دی زما رضایي پلار دی نو ګوره د هغې بچو سره ستا نکاح نه کېږي، ستا نکاح ورسره نه کېږي یا ستا مور ده هغه ښځې سره د نکاح نه کېږي، د هغې لوریانو سره ستا نکاح نه کېږي، که ته جینۍ د هغې بچو سره ستا نکاح نه کېږي تر دې پورې که د دې ښځې بل خاوند دی د هغې بله ښځه ده د هغې بچو سره هم ستا نکاح نه کېږي ځکه هغه ستا پلار دی. نو چې د هغې کوم نور بچي دي هغه هم ستا رونه خویندې دي هغوی سره هم ستا نکاح نه کېږي خو زکات ورکولی شي که نه؟ نو زکات دوی له ورکولی شي. دا حقیقي مور پلار نه دي. څنګه چې د دوی نه میراث ته نشي اخیستی او د هغې میراث تا ته نه میلاویږي اگر چې ته ستا پلار دی خو رضایي پلار دی د هغې میراث تا ته نه میلاویږي چې مور چې خپلو بچو ته بیا رسي او که ته مړ شوې ستا مال به هم هغه ته نه میلاویږي ځکه ستا رضایي پلار دی ته به خپلو پلار له پیسې ورکې میلاویږي به ستا رشته دارانو ورثاو ته خو زکات وله ورکولی شي رضایي بچو له او رضایي مور او پلار له زکات ورکولی شي. دا پکې فرق دی. او ورونو خویندو خو خپلو له هم ورکولی شي چې غریب وي نو رضایي له خامخا ورکولی شي. نو چونکې اصل د مور او پلار او د بچو خبره ده نو ځکه مې درته دا بیان کړه.
نور تاسو دا نور مسله باندې پوي بعضی الکان دي مثلا هغوی توتیان ساتلی خاروګانی ساتلی بعضی چرګانی ساتلی اوس نن سبا دا یو ټرند جوړ شوی الکان چرګان ساتي قیمتي چرګې ملاوي ښکلې مختلف ملکونو والا او هغه د زرګاو روپوي او د دې کاروبار کوي نو دې کې دوه درې صورت دي یو خدا دې چې انسان اسې خپل شوشا د پاره ساتلی کور کې مختلف مارغان دي مختلف قسمه زناور دي اسې شوشا د پاره او خایس د پاره یو زو یو چریاګر شان جوړ کړي بیا په زکات نشته الله ستا د خواهش خیال ساتي الله ستا د مزیم خیال ساتي الله ستا د ظلم خیال ساتي وای زه خیر دې کې زکات مور کو چې ته پکې خوشاله بس زکات مور کوا کتوتیان دي که مارغان دي او دغه کورسی دي که بهترین شیر دي مختلف سيزونه دي ساتلي خیر دې زکات مور کوا خو کم سړی چې زناور د دې لپاره ساتلي چې دا به بچی وروړي او یا دا به زه خرڅومه دې کې به کله یو خرڅوم کله بل خرڅوم کله به بچی خرڅوم کله به دا خرڅوم نو دا مال تجارت شو اوس به په دې زکات ورکې اکثر کسانو دا واړه توتیان ساتي ډېر بچی وروړي او دا غینه هر میاشت کې 2 میاشتې پس خرڅي او هغه سره د 80000 یا د دې نه زیات توتیان جمع شوي دي یا د 40000 دی غنور پیسې مو سره شته د مال چې راجمه کې د 80-80000 نه زیات کیږي دا به د دې نه زکات ورکړي ځکه دا مال تجارت دی نو دې کې بیا تجارت کول پکار ځکه بعض وخت کې وړو کې شي د وجه نه الله عذاب انسان باندې راولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بنی اسرائیل کې یو خزل الله د پیشو د وجه نه عذاب ورکړ نو یو خودی کې د دې خیال ساتل پکار دي چې د دې پرندو د خوراک څخه خیال ساتل پکار دي او دویم د دې د ګرمۍ سردۍ خیال ساتل پکار دي دریم د دې د علاج خیال ساتل پکار دي او دریم د دې د زیږ ګرمۍ سردۍ د ټول شذرو به خیال ساتي کله دې خیال نه ساتي جهنمی بشي او دوی مړ زناور دې څه چالو شو پرې دا چې وی تکلیف کیدی منګ باندې سړي او زناور ته تکلیف سوې نه هر زنده سر هر زړه چې لري هغه تکلیف محسوسه په خپل سویرې نشي هغه زړه کې تا ته خیری کوي تبا وباشي سره د مون نو سره د نور کارونه ولی په زناور ظلم کې چې ساتل نشي او خیال نشي ساتل ولی ساتي بل ساتمو که ساتي الله تعالی اجازه درکړي ده کته دا شیزونه د خپل خاص لپاره ساتي او خیال ساتي بالکل یو ساته خو به زکات تجارت د لپاره مینو به څور کې یو چرګ باز وخت د 50000 روپۍ یو چرګ زبردست ما دغه وی پرندی وی باز وی مختلف سيزونه وی نو د دې به څور کې زکات به ورکې استریلین توتیان خلک ساتي بل مختلف سيزونه ساتي نو شوقي چې کوم دی هغه کې زکات نشته او تجارتي چې بیا پکې زکات شته نو دا د تجارت یو مسله پرندو د زکات یو مسله بیان